how to Pashto subscribe button باندې کلیک کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زما ویډیو ټولو نه مخکې تاسو ته درشي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه کولی شئ چې سکایپ کې ځان له اکاونټ جوړ کړئ، آیډي جوړه کړئ په اسانۍ سره. ډېر په اسانۍ سره تاسو جوړولی شئ. اول به خپل موبیل کې سکایپ را ډاونلوډ کړئ پلی سټور نه. که ستاسو موبیل کې چېرته خپل وي نو هغه به اپډیټ کړئ دې ځای نه. سکایپ پی به ولیکئ، دا وګوره کلیک هم چې کو سرچ کې. که چېرته ستاسو موبیل کې خپله سکایپي وي نو هغه به اپډیټ کړئ. دا وګوره اپډیټ یې ورته لیکلی دی، او که نه وي ډاونلوډ به کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کو را به شئ سکایپ له. سکایپ چې کله کولاو کړئ دې کې خپل آیډي ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. ښکته دا وګورئ کریټ اکاونټ لیکلی دی، ښکته ټولو نه ښکته چې کوم دا به کلیک کړئ. چې کلیک یې کړئ نو دلته به خپله کنټري چې کومه ده هغه به کلیک کړئ. لاندې به پاسورډ ورکړئ، موبیل نمبر ورکړئ خپل. بیا به یې نیکسټ کړئ. چې نیکسټ کړئ دلته به خپل نوم ولیکئ. سکيف کنه. بیا به نیکسټ ورکړئ. کنټري چې کومه ستاسو وي هغه به کلیک کړئ. که ما افغانستان کلیک کړه. میاشت به ولیکئ کومه میاشت کې پیدا شوي یاست. ورځ به ولیکئ کومه ورځ باندې پیدا شوي یاست. کال کوم یو 2010 به زه ولیکم. بیا به یې نیکسټ کړئ. دلته به ستاسو نمبر ته یو کوډ راشي د 6 انسو والا راشي، هغه به دې کې ورکړئ. لکه اوس دا ما ته رالی 5802 8502. بیا به یې نیکسټ کړئ. لږ صبر به وکړئ چې ستاسو اکاونټ به اوس جوړ شي. داسې کریټینګ اکاونټ. دا د اکاونټ جوړ شو زما د سکایپي. دا به کلیک کړئ دغه شي. دا وګوره اکاونټ جوړ شو. تاسو سره چې کوم به سکایپ کې کسان ایډوئ نو نمبر باندې هم ډایرکټ ایډولی شي. او دلته دا فایند پیپل دا به کلیک کړئ. که تاسو ته څوک ملګری یوزر نیم راسینډ کړي چې دا زما سکایپي آیډي ده، هغه به دلته ورکړئ. څنګه یې دلته راسینډ هغه فرینډ راوړي. دلته خپل تصویر بدلولی شئ، تصویر پرې راوستلی شئ. پروفایل چوز فرام ګیلري پکچر. لکه ما دا کلیک کو، بس تاسو تصویر به اوس کلیک شي.